بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام په خبر یو نظر کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، نن د بود ورځ د رمضان المبارک د 20 او د مۍ 21 نیټه ده او نن زموږ سره د مشرق اخبار په مهمو خبرونو باندې د تجزیې لپاره موجود دي زموږ سینیر همکار اینکر پرسن عرفان خان صاحب. عرفان صاحب، تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. د ټول نه مخکې زه د مشرق اخبار په سرلیکونو یو نظر په فوجي ځوانانو حمله ناقابل معافي چې کوم دغه څه قسمه رعایت دی نو دغه به هم چا سره نشي کولی. دغه د حکومت لخوا چې کوم دی نو دغه لومبی بیان مخې ته راغلی دی. دغه شانې بل خبر موږ سره دی په وزیرستان واقعه باندې فوز چې کوم دی نو هغه یوازې پرېښودی شوی دی. مریم نواز شریف چې کوم دی نو هغې د بیان مخې ته راغلی. دغه شانې شاهد خاقان عباسي پخواني وزیر اعظم او خواجه آصف هم د هغې بیان مخې ته راغلی. هغې وایي چې د راکم ایجنټان دي هغه دي کټلی شي، د دې ملک نه دي لرې کړی شي. دغه شانې موږ سره بل مهم خبر چې دی نو په قومي اسمبلی کې د حکومت او نون لیګ ترمنځ چې کوم لفظي ګولهباري وه نو هغه پرون هم جاري وه. موږ سره بل مهم خبر د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې هغه 12 روپۍ چې کوم دی نو هغه د اضافې تجویز شوی دی. دغه شانې بل خبر د احتساب په لاره کې به رکاوټ نه جوړېږو او نه به څوک رکاوټ جوړېدو ته پرېږدو. د عمران خان صاحب دا بیان مخې ته راغلی دی. موږ سره کارټون او انتقال پر ملال هم دي. خو د ټول نه مخکې لومبي خبر طرف ته ځو. عرفان صاحب، زموږ سره چې کوم مهم خبر دی نو په فوجي ځوانانو باندې چې کومه حمله شوې ده، حکومت د سایډ نه دا بیان مخې ته راغلی چې دا ناقابل معافي جرم دی او دغه شانې شرپسند چې کوم دي د هغې سره به هېڅ قسمه رعایت نشي کولی. بالکل ارشاد، کله چې پرون د کابینټ میټینګ شوی او هغې نه بعد بیا وفاقي وزیر کوم چې معاون خصوصي دی پرایم منسټر فردوس عاشقاوان پریس کانفرنس کړی و. هغې کې دا خبر راغله چې ریاست باندې کوم اټیک شوی دی، حمله شوې ده، نو د خلکو دپاره شرپسندو خلکو دپاره زموږ سره 0 ټالرنس دی. یعنې هغه به موږ په هېڅ صورت کې نه معاف کوو او د هغې خلاف کاروایي کوو. پالیسي بیان د حکومت مخې ته راغی، حالانکه چې هغې کې ورځ 2 تاخیر ضرور وشو. بهرحال دغه سټیټمنټ ورکول پکار وو. یقینا دغه پیښه چې کومه مخې ته راغلې ده ډېره زیاته افسوسناکه ده. ریاست ته دغه کې ذمهداري ادا کول پکار وو، بلکې د اوس نه چې کوم سټیټمنټ راتلو دا په هغه ورځ راتلل پکار وو. موږ وکتل چې کله دغه واقعه مخې ته راغله بیا په سبا باندې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر صاحب هلته لاړل، دوره یې وکړله. بنیادي خبره هغه ده چې دغه خلکو اوس څومره اعتماد بحال دی په ریاستي ادارو باندې، یا ولې هغه خلک ریاست خلاف راوځي. دغه اشتعال چې دی نو هغه که یو څو کسان پیدا کوي، کوم چې حکومت هم وي، ادارې هم وي، خلک هم وي، آیا بیا سټیټ ریاست دومره کمزوری دی چې دغه 3 کسانو خلاف څه اقدام نشي اوچتولی؟ بیا بل یو خبره هغې کې دا راځي چې دغه خلک چې کوم چا دغه جلوس نمایندګي کوله، لیډ کولو، هغه د قومي اسمبلی غړي دي. ډېر عجیبه صورتحال دی په دې وخت کې. بیا په دې خطه کې خاص کر زموږ چې د قبایلي سیمې دي، کوم حالاتونه چې موږ تېرېږو نو راتلونکي وختو کې که فرض که دغه شانتې حالات روان دا اوس چې کوم روان دي د هغې به نور هم ډېر زیات منفي اثرات راشي په دې خطه کې. آلموسټ دغه خلک چې کوم راوځي څه مقصد دپاره راوځي یا چې کوم هغه مطالبه کوي په مختلفو فورمو باندې دا ډیبیټ کېږي او دغه ویلی کېږي هم حکومت ته که فرض که د هغې داسې مطالبات دي چې هغه د ریاست ته منلو دي، نو په کار چې هغه خلک د کینی کمیټي دي جوړه کړي، پارلماني کمیټي جوړوي، حکومت په سطح په خپله کمیټي جوړوي او په دغه کې دوی د دغه خلکو چې کوم د منلو مطالبات دي هغه دې ومني، چې کوم د هغوی داسې ډیمانډز وي چې هغې کې څه انټي سټیټ ایکټرز انوالو وي یا هغه د ریاست سلامتۍ د خطره جوړېدی شي. په کار ده چې دغه خلک چې هغه دې باشندگان دي، د دې سیمې خلک دي، نو هغه هم دغه خپلو هغه مطالباتو نه وروسته شي یا هغه دی. خو دا ټول څیزونه به کېږي د مذاکراتو په میز باندې. حکومت یو پلیټ فارم ورکړی و، هغې یو کمیټي اناونس کړې وه د وزیر اعلی محمود خان صاحب په مشرۍ کې چې دا خلک کوم د ریاست خلاف راځي د هغوی څه مطالبات دي دوی سره کیني او دوی سره خبرې وکړي. دا کمیټۍ یو میټینګ شو، یو نیمه میاشت وشوه، هغه بیا دومره سنجیدګي هغې کې ونه کړو. موږ وکتل چې هغې خلکو مذاکراتو نه انکار هم کړی و. یقینا به هغې به دا کولو چې د دې نه مخکې هم دغه شانتې یو کوشش شوی و چې اوس چې کوم ګورنر شاه فرمان صاحب دی به هغه کمیټۍ کې شامل وو. هغه مذاکراتي عمل چې دی نو هغه شو، دغه خلک چې نو هغه سینټ چیرمین سره هم ملاو شي وو، رحمان ملک صاحب دا ټول خلک په هغې کې ناست وو. بیا خبره دا ده چې موږ وایو چې پارلیمان چې دی نو هغه معزز دی، هغه یو سپریم جرګه ده.
دغه خلک هغې ته د پارلمان د طرف نه دغه مذاکراتو دعوت کېږي نو څه خنډان دي په لاره کې چې هغه هغې سره کېناستو ته تیار نه دي. دا د ریاست دپاره یو چیلنج ضرور دی. څومره زر نه زر که هغه د دې مسلې حل روي نه ایستلی شو او دغه شانتې په خلکو کې دغه اشتعال پیدا کېدو راتلونکي وختونو کې ښکاري دا چې یاره دې کې به ډېر زیات اضافه وشي او دا به یو خطرناک صورتحال اختیار کړي چې کوم په دې وخت کې او بیا خاص کر تاسو ګورئ چې یاره د هغې محور چې دی یا مرکز چې نو هغه هم د قبایلي سیمې دی او بیا خاص کر د ټول نه زیات چې هغې کومې علاقې کې دغه تحریکونه کوي پښتون تحفظ مومنټ دغه مشران دغه خلک نو هغه وزیرستان دی شمالي یا جنوبي وزیرستان هلته دي بیا وګورئ هلته حالات که دغه طرف ته روان دي راتلونکي الیکشن دي په هغې کې د دغه تنظیم سره تعلق لرونکي خلک په آزاد حیثیت کې هم راځي او انتخاباتو کې حصه اخلي یقینا چې هغه به هم یو نوی شکل یا خطرناک صورت په دي چې کېدای شي ریاست حکومت خلک هغه ته اجازت ورنکړي که فرض که دغه شان د اقدام حکومت یا ریاست کوي نو بیا به د هغې رد عمل هم سخت راځي. په هغه صورت کې که رد عمل سخت راځي نو دغه دوران کې بیا ډېر زیات موږ د مشکل صورتحال نه مخ ته کړو. په کار د ریاست ته چې هغه خپله ذمهداري وکړي یو قدم مخکې شي. دا چې کوم بیان مخې ته راغلی دی هغې ټول قوم مذمت کوي چې هغه حمله نه وه پکار. سوشل میډیا باندې تصویرونه هم شیر شوي دي څوک وایي چې هغه خلک احتجاج حق هغې ته نه ورکړی کېدو. خو بیا دغه شانتې سخت موقف ورکول د حکومت د طرف نه یقینا چې دا مشکلات پیدا کولی شي نه چې هغه د مسلې حل په دې کې وي ځکه چې په دغه سطح باندې قومي سطح باندې د خلکو ته چا مذاکرات او هغه شانتې دعوت نه دی ورکړی. همدغه عمران خان صاحب چې کله په اقتدار کې نه و په اسلام آباد کې دغه تنظیم یو ډېره غټه جلسه کېدله نو هغې کې د تحریک انصاف ټول مشران د عمران خان صاحب بشمول ناست وو. که تاسو ته جلسه یاد شي چې عمران خان صاحب قبایلي ضلعو ته راغلی ورکزو ته هغه هلته یو جلسه کړې په هغې کې هم دغه ذکر کړی چې د هغې کوم مطالبات دي نه منظور پښتین هغه ټیک دی او دغه ډیمانډ زما هم د 15 کالونو بیا بنیادي او طریقې کار ټیک نه دی. بنیادي خبره هغه ده چې عمران خان صاحب د ریاست چې هغه مشر دی ولې هغه یو قدم مخکې نه ږدي او دغه خلک د سینې سره ولې نه لګي چې د مسلو حل راوځي. نو داسې قسمه سټیټمنټ پالیسي بیان چې مخې ته راځي نو هغې سره به اشتعال نور هم پیدا کېږي بجای د دې چې هغه د مسلې حل عرفان صاحب څوک پکې مړه شوي هم دي نو هغه هم د عام غریبانان خلک مړه شوي ونه تاسو وګورئ که هغه فوجي ځوانان زخمیان شوي دي که هغه نور خلک چې دي نو هغه مړه شوي دي هغه ټول هم د دې سیمې خلک دي ټول هم پاکستانیان دي یو قومیت دی. نو په دغه صورت کې بیا موږ چا خلاف جنګیږو آیا د دې خلاف چې بیا کوم سازش دی هغه څوک دي. تاسو ما بیا وایي چې بار بار په مختلفو فورمو باندې فوجي ترجمان هم د دې خبرې کوي چې یو څو کسان چې دي نو هغه په خلکو کې اشتعال پیدا کوي هغه حالات خرابولو کوشش کوي. آیا بیا دا سوال پورته کېږي چې ریاست دومره کمزوری ولې دی چې هغه د دې خلکو خلاف ایکشن نه اخلي یا که د ایکشن اغستو دا یره وی که فرض کا اقدام هغوی اوچتوي حکومت ریاست او د هغې رد عمل ډېر خطرناک راتلی شي نو د هغې لپاره مذاکراتو بهترین لار ده. صحیح. عرفان صاحب هم دې سره تړلی زموږ سره چې کوم بل خبر دی نو هغه د مریم نواز شریف د سایډ نه راغلی هغې وایي چې وزیرستان کې کوم واقع شوی دی نو فوج چې کوم دی نو هغه بالکل تنها کړی شوی دی تنها پرېښودی شوی دی او دغه سره سره شاهد خاقان عباسي پرون پېښور ته راغلی و دغه شانې خواجه آصف هم نو هغې دا ویلي چې کوم د رای ایجنټان دي نو هغه دې کټ کړی شي د هغې مسلم لیګ نون د طرف نه دا ډېر سخت موقف ګوره دغه اولنی بیان او دغه چې و هغې کې د مسلم لیګ نون چې کوم په لاهور کې یو تقریب شوی د یوم تکبیر یعنې 28 مئی باندې کله چې پاکستان اټمي ملک جوړ شو دماکې وکړي هغه د یوم تکبیر په طور باندې ونمانځو پرون هغې کې چې کومه مطالبه یا هغې چې کومه اشاره راغلې ده نو هغه ډایرکټ وزیر اعظم ته دی حکومت ته سویلین ته هغه وایي چې فوج چې په دې معامله کې یوازې پاتې کړی شو نو د ریاست مشر چرته و ریاست مشر هغه چې عمران خان صاحب دی او بیا چې کوم شاهد خان عباسي صاحب پېښور کې خطاب کوي هغه وایي چې کوم د را د ایجنټان دي تاسو ما وختي ذکر وکړو چې کوم ځای څو شرپسند خلک دي یا کوم ځای نه د دوی نیټورک چلولی کېږي کوم ځای نه سپلای لاین دی کوم ځای نه دوی ته سپورټ حاصلېږي هغه خلک تاسو ولې نه رانیسئ د هغې خلاف ولې کاروایي نه کوئ دغه بنیادي سوالونه چې دی نو بیا په ادارو باندې ضرور اپوزیشن اوچتوي او هغوی ته یقینا د سیاست کولو لپاره یو موقع هم پکاري معمولي خبره باندې نو څو پورې چې دغه بیان دی نو هغې خو په دې کې سیاسي پوینټ سکورینګ به هم کوي د هغې کوشش به هم کوي
خو بیا هغه خبره دلته راځي چې د ټولو مسلو حل چې دی دغه جماعتونه ناست دي کومه چې دغه واقعیا شوې ده دغه مسلم لیگ نون 13 وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي صاحب دا مطالبه کړې وه چې تاسو دې لپاره یو پارلماني کمیشن یا کمیټي وټاکئ او دا به د ټولو واقعاتو تحقیقات وکړي نو بیا حکومت د اپوزیشن دغه مطالبې ته تیار دی که نه دی تیار خطرناک صورتحال دا دی چې کله د ملک خپل خلک د ادارو خلاف بیا د هغې په ضد باندې راوځي هغه صورت کې بیا حکومت ته ډېر زیات صبر کول پکار دي ځکه چې موږ د اسلام آباد درنې کتلې بهر نه چې کوم خلک وي د بهر نه چې د چا په دې ملک په بدامنۍ باندې نظر چې دلته بدامني خوره کړي هغې ته هم یو ډېره اسانه موقع میلاو شي ورې ارشاد صاحب دی کې چې کومه خبره راځي هغه دغه دی چې موږ هغه خلک په خپلو کې جنګولو کوشش کوي خانه جنګي چې څه ته وایي یا چې کوم هغه حالات دن خرابوي اندروني طور باندې موږ د یو بل دومره مخالف کي یا په موږ کې د صوبایت هغه دومره جذبه پیدا کي چې بیا موږ د ادارو خلاف راپاسو خبرې کوو خو بیا هم چې کوم دغه خلک دی آیا هغه د چا په لاس کې لوبېږي څومره چې خبرې کېږي مخکې چې کوم پریس کانفرنس شوی وي او فوجي ترجمان هغې څه ثبوتونه هم ورکړي څه لینکس هم ورکړي چې د کم کم ځای دا چلیږي نو باوجود د دې چې دلته نه ډیمانډ کوي دغه تنظیم د خپلو مطالباتو بل طرف نه یا الزامات لګي په ریاستي ادارو باندې بل طرف ته د هغې په جواب کې بیا فوجي ترجمان هم پریس کانفرنس کوي فردوس عاشق خوان هم پریس کانفرنس کوي آیا د یو طرف نه هم مطالبات راځي یا الزامات لګي یا د هغې بدنامي کېږي په هغې باندې حملې کېږي په ریاستي ادارو باندې بل طرف ته د حکومت د طرف نه یا هغې نه صرف بیانونه راځي نو یا دا سلسله به کله پورې رواني موږ دلته تر څومره وخت نه دا سلسله را روانه ده او دغه کوم اور چې کرلی کېږي یا چې د کوم لپاره تیاریانې روانې دي بیا خبره کوو چې د هغې نه به ټولو نه زیاته متاثره خطه چې د سیمه چې دی نو هغه به د خیبر پښتونخوا کوم چې زمونږ د پارلیمان خبره ده په هغې کې د وفاقي وزیر طرف نه چې کوم سټیټمنټ پرون مخې ته راغلی مراد سعید صاحب طرف نه یقینا چې هغه د الفاظو کم استعمال په پارلیمان کې دننه تاسو بیا وکتل چې په سوشل میډیا دا خلاف کم قومي اسمبلی او کې د مسلم لیګ او د حکومت ترمنځ چې کومه پرون د لفظونو ګلوباري شوې په هغې باندې به خبره کوو خو موږ سره د دمې ټیم شوی دی ګران کتونکو یو وړه شان دمه اخلو واپس راځو موږ سره اوسئ د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو عرفان صاحب پرون په قومي اسمبلی کې د حکومت او نون لیګ ترمنځ چې کوم د الفاظو هغه جنګ و نو هغه پرون هم جاري و لکه څنګه چې نور کله جاري یوم تکبیر باندې په هغه حوالې سره خبرې اترې وشوې ډېر زیات تاسو مراد صحیح صاحب خبره مو کړه هغې هم پکې ډېر تیز بیان ورکړو پرون دا خو روایت جوړ شوی دی چې په کومه ورځ په اسمبلی کې د حکومت او د اپوزیشن تاوتریخوالی ونی شي جنگ جګړه ونی شي یو بل خلاف سختې خبرې ونی کړي نو د حکومت خبر جوړېږي نه د اپوزیشن خبر جوړېږي ځکه سبا به خلکو ته هم په اخباراتو کې چې څه رپورټ کېږي نن سبا د سوشل میډیا دور دی د الکترونیک میډیا دور دی په هغې به عوامو ته هم څه ښیي ځکه چې د خلکو هم سیاسي جماعتونه یې د هغې شاته ووټ بینک کړي نو یقینا که اپوزیشن څه ترخه خبره کوي نو د هغې جواب حکومت هم په هغه ټکو کې ورکوي بیا د حکومت که دغه شانتې جواب راشي اپوزیشن هغې کاونټر کولو دپاره بیا یو سخت موقف مخې ته راځي نو دغه دي خو د هرې معاملې نه سیاسي معامله جوړول یقینا چې دا د ملک سره د دغه ایوان سره زیاتې دي اوس په دې وخت کې چې کومه د اتیشتمه مئی باندې دغه یو بل سره تاوتریخوالی راغلی دی چې د مسلم لیګ نون مرکزي مشر خواجه صاحب په ایوان کې خبره وکړله چې یاره په اتیشتمه مئی باندې کوم اټمي دماکې شوې وي او نواز شریف صاحب ته د ډالرو اپر شوی او هغه نه قبول کړی دباو د هغه باوجود د هغې دماکې کړې وي نو نن هغه په جیل کې دی په قید کې دی دویم اشاره د هغه ذوالفقار علي بوټو صاحب طرف ته وه چا چې دغه اټمي پروګرام شروع کړی چا چې آیډیا وه هغه وایي چې چا دغه کار شروع کړو چا چې ملک اټمي قوت جوړ کړو هغه سړی په پانسۍ باندې وخېجو بیا چې حکومتي کم وزیر دی مواصلات مراد سعید صاحب دا هغه دا و چې دې څیزونه تاسو
سیاسي مو جوړو یو څوک په جیل کې نو هغه خپل کرپشن په وجه دي نو هغه ټول سیاسي طرف ته لاړو موږ ته بیا قومي مفادات چې دي نو یا خو د هغې اهمیت اندازه نشته یا هغه هم موږ په ګپ شپ او په هغې کې خبره واړو او خبرې وکړو اوس دغه پارلیمان چې دی نو هغه یا دغه خلک چې دي هغه اوس په دې موجوده وخت کې دا اوس چې کوم حالات روان دي په دې کې د خلکو د دې سره کار نشته چې دا نواز شریف صاحب په جیل کې د کرپشن یې کړی دی وتیشته مې باندې د اټمي قوت مظاهره کړې ده ذوالفقار علي بوټو صاحب ته پانسي کړې ده د دې فکر به یقینا د پیپلز پارټۍ سره زیاتی د مسلم لیگ نون سره زیاتی او د دې هغه د تحریک انصاف سره زیاتی ځکه چې هغوی په دې ناره په اقتدار کې راغلي عام ولس ته د دې خبرو نه څه فایده ده آیا چې نن دغه پارلیمان کوم اجلاس شوی دی په دغه کې دغه 342 کسانو شرکت کړی دی یا دغه د دې ممبران دي په کرلونو روپۍ د میاشتې په دغه باندې خرچه راځي 100 کروڑ او 140 کروڑ یا د یوې ورځې اجلاس باندې په هغې باندې 50 لک روپۍ راغلي او د هغې رزلټ دا راغلی دی چې یو بل ته هماغه خبرې کومې چې یو روایت را روان دی نو عام ولس ته د هغې نه څه فایده میلاو شو عام ولس خو په هغې کې دی چې مهنګايي کوم ځای ته رسېدلې ده ګراني څومره ده د هغې د اسانتیا دپاره په دغه پارلیمان کې چا نن خبره اوچته کړې یا پرون چې کوم اجلاس شو په هغې کې چا خبره کړې یا حکومت په هغې باندې اقدامات سنجیده اقدامات اخیستي چې یا د اپوزیشن دا خبره کړې ده موږ دا دومره ګراني ده چې عوامو ته لږ ریلیف میلاو کړو بالکل نه او کوي به هم ځکه نه دغه پارلیمان کې چې کوم ناس خلک دی نو هغه غریب نه دي دغه هغه خلک دی چې کوم کروڑپتی دي او کوم اربپتی دي هغه خلک دی چې هغه په دې معاشره کې کوم عام ولس اوسیږي کوم چې د روزانه دغه مسلو سره مخ دي که هغه د هسپتال مسله ده که هغه د تعلیم مسله ده که هغه بېروزګاري ده که غربت دی څومره چې هم مسلې د ګراني ده هغه خلک په خپله دې سره مخ شوي نه دي نه هغه د هغوی په صحت څه اثر پرېوځي که په قیمتونو کې 50 روپۍ اضافه کېږي نو یقیني خبره ده چې د خلکو پسې کې مفادات دي هغه به هغه خبره کوي هغه به هغې باندې سیاست کوي عوامو ته په خوله کې بس دغه ورکړی شوي دي چې نواز شریف صاحب زرداري صاحب او ټول کرپټ او تحریک انصاف والا ټول ښه دي نون لیگ دا وایي چې تحریک انصاف کوم په اقتدار کې راغلی دی دا نالایقه ټیم دی دوی سره ټیم نشته نو ظاهره خبره ده چې د هغې څه نه چوړ نه راوځي او دا خو پرونی اجلاس و که نن اجلاس کېږي سبا کېږي او بیا هم کېږي نو هغې کې به هم دغه پالیټکس رواني دغه خبره په دې کې نشي راتلی چې حکومت یا اپوزیشن صحیح معنو کې د عوامو د فلاح و بهبود دپاره داسې اقدامات وکړي چې هغه ګراني کنټرول کړي هغوی ته څه ریلیف ورکړي عرفان صاحب تاسو ګرانۍ خبره وکړه نو د پټرولیم په قیمتونو کې د 12 روپۍ اضافي نور هم چې کوم دی نو تجویز ورکړی شوی دی او د یو نه بل خبر چې دی نو هغه ډېر زیات اهمیت لري او هغه اهمیت دی چې هغه موږ دعا کوو چې د خیر خبر وي خو هغه د خیر خبر نه وي هغه بیا د هغه ولس او د هغې خلکو پکې مشکلات دي سمري تلې دا یا تجویز ورکړی شوی دی چې تاسو 12 روپۍ چې دی نو دا پټرول نور ګران کړئ فی لیټر خو امکان چې کوم ظاهري کې دوی وایي نو هغه وایي چې 9 روپو پورې یا 10 روپو پورې په دې کې اضافه وشي که دغه اضافه کېږي 2-3 ورځې دي او د هغې د 1 جون نه بعد دا به د پاکستان په تاریخ کې پټرولو خپل حدود چې کوم وو هغه به کراس کړي ځکه چې پیپلز پارټۍ په تېر دور کې هم دا 108-109 ته خبر رسېدلې وه چې دغه پټرول ګرانېږي د دې سره به د مهنګایي یو بل بم د ګرانۍ یو بل بم په عوامو راغورځي عام ولس به هغه کوي ځکه چې پټرول ګران شو کوم چې مسافر ګاډي دي پای کې ځي دا قیمتونو کې به اضافه کېږي کرایه نه او بیا بالکل چې کوم نور د ضروریات اشیا دي سامان دی کوم روزمره چې خلک استعمالوي په هغې کې به نوره اضافه وشي یقینا دغه خبر چې دی نو ډېره تبصره و په دې موږ څه وکړو خو د عوامو دپاره څه ډېر زیات ښه خبر نه دی او که بیا چې کوم د تحریک انصاف یا د هغې د وزیرانو یو رویه ده یو هغې مسلسل را روان دي نو دې خبر له هم دا جواز جوړوي چې دا د تیر حکومتونو د کارنامو هغه نتیجه ده او دا زموږ مجبوره ده چې دا اقدام موږ وکړو چې د تیلو کې پټرولیم مصنوعاتو کې اضافه وکړو ځکه چې نه کوو نو موږ معاشي بحران سره مخ او عرفان صاحب چې ماهرینو به دا خبره کوله چې دا کومه مهنګایي چې څه وخت مخکې وه میاشت 2-3 مخکې خبره به کوو نو هغې وایي چې دا یو ټریلر دی او مهنګایي به راځي لږ وروسته عوام د هغې ته تیار شي دا هماغه اثرات دي چې دا ښیي او دا داسې نه ده چې دا که 10 روپۍ اضافه کېږي اوس هغه سمري څومره پورې کوي ځکه چې الرډي هغوی ویلي چې موږ به د
ټیکس ریفارمز راولو. ټیکس ریفارم مطلب دا دی چې هغه عام ولس چې د خلک په ټیکس دایره کې شامل کړي. نو دغه طریقې سره به دوی ټیکس کلیکشن کوي او هغه به خپل آمدن په دې صورت کې په هغې کې اضافه کوي. خو صرف دغه چې جون کې دغه اضافه کیږي او بیا په 11 جون باندې وفاقي حکومت خپل بجټ پیش کوي. چې کله هغه بجټ پیش کړي نو دغه پوره امکان دی چې دغه اضافه چې کوم وشي هغې نه بعد به په دې کې نور هم اضافه کیږي. ځکه چې اصل د ګرانۍ هغه لهر چې دی دا تاسو چې کومه خبره کوئ دا به د بجټ نه بعد راځي. چې په هغې کې نوي ټیکسونه ولګي نو د هغې امپلیمنټیشن عمل درآمد به د 1 جولای نه بیا شروع شي. نو هغې نه بعد به تاسو ته بیا د ګرانۍ هغه اندازه هغه احساس وشي چې اصل ګرانی څه ده. صحیح. الله دې خیر کړي. عرفان صاحب موږ سره چې کوم بل خبر دی عمران خان صاحب وایي چې د احتساب کوم عمل دی به روان وي که په دې لاره کې څوک رکاوټ جوړوي موږ په خپله هم رکاوټ نه جوړوو او بل به هم څوک نه پرېږدو چې په دې لاره کې رکاوټ جوړ شي او احتساب عمل به روان وي. او بیان حده پورې خبرې سره اتفاق کوم چې ټیک به وي خو حقیقت کې هغه کې داسې نشته. څنګه رکاوټ نه جوړیږي چې د خیبر پښتونخوا کې که موږ د خپلو کیسونو ذکر کوو د BRT یا د بلیون ټری سونامي د بالم جبې سکینډل او دغه شانتې نور ډېر زیات د خلاف تحقیقات هغه د پرویز خټک د عمران خان صاحب کوم کابینټ دی هغې کې هغه ټول خلک ناست دي. رکاوټ څنګه نه جوړیږي چې یو ډېر زیات مهم خبرې مخې ته راځي د حکومتي ارکانو کابینې وزیرانو متعلق چیرمن نیب صاحب د طرف نه او بیا په دویمه ورځ باندې چیرمن نیب صاحب متعلق داسې متنازعه ویډیو مخې ته راځي چې هغه ټول څیزونه هغه پروسس یې نو هغه سټاپ کوي. دا یو ډېر زیات لوی امتحان دی د نیب دپاره احتساب ادارو دپاره چې آیا څومره هغه اوس په خپل موقف باندې کلک ولاړ دي. زما نه دی خیال چې عمران خان صاحب کومه خبره کوي او صحیح حقیقي معنو کې هم دغه شانتي. یو مثال تاسو در کوم هغه وایي چې څوک رکاوټ جوړیږي او یا موږ مداخلت نه کوو. مداخلت خو ځکه کوي حکومت په ادارو کې چې دلته د خیبر پښتونخوا د نیب کم DG فرمان الله جان صاحب هغه چې کله په یو کیس باندې لاس واچو د هغه تبادله وشوه. د دغې نه تاسو اندازه ولګوئ چې حکومت څومره اثر انداز دی حکومت څومره مداخلت کوي په هغه ادارو کې. نو څنګه به هغه اداره دا دعوه کوي چې زه شفاف چې ټرانسپیرنټ احتساب کوم. دا بالکل کېدی نه شي کله چې حکومت کې څوک وي یقینا هغه ادارې د هغې په خوښه باندې چلیږي د هغې په دباو باندې چلیږي او که هغه اداره یا د هغې مشر د حکومت د مرضی مطابق کارونه نه کوي نو ما په خیال چې د هغه په هغه څوکۍ باندې ناست هم ډېر ټیم نه وي هغه ډېر زر چوټي شي او دغه شانتې مثالونه موجود دي. نو د نیب دپاره ضرور یو امتحان دی سیاسي بیانونه خو مخې ته راځي خو بیا دغه خبره کوو چې دغه ادارې کومې کار کوي یا څومره خلک دوی نیولی دی د کرپشن چغې وایي ټول د هغې نه ریکوري څومره شوې ده. موږ وایو که نه چې 1000 اربه 2000 اربه 10000 اربه روپو کرپشن شوی خو ریکوري څومره شوی ده. آیا د عوام به موږ څومره بې وقوفه جوړو هم په دې نارو باندې که هغه د تحریک انصاف دي که هغه د مسلم لیګ نون دي. ادارې ازادي د هغوی سره اختیار شته د هغوی سره وسایل شته چا د هغوی لاس نه دي نیولي نو په کار وه چې هغه احتساب عمل کم روان دی او کم کرپشن شوی دی. یو خو هغه چې خلکو ته خبرې کوي یو هغه چې هغه ثابت شي. اوس کوم څیزونه ثابت شوي دي آیا بیا هغه ادارې د خلکو نه ولې نه دي اصولي کړي که نه دي اصولي کړي نو دا بیا د ادارې ناکامي نه زیات حکومت وقت ناکامي ده چې هغه خو خلکو د خبرې یو شان کوي او عمل په هغې په خپله نه کوي. نو احتساب د عمل چې دی دا همیشه په پاکستان کې سیاسي انتقام لپاره استعمال شوی دی. تیر وختونو کې هم شوی اوس هم کېږي او راتلونکي وختونو کې به بیا هم کېږي. نو عوام د ډېر زیات توقع تمه نه ساتي او یا دې ته نه وایي چې کم کرپشن واقعي شوی دی هغه پیسې د خلکو نه راواخلي او هغه په خزانه کې جمع کړي. عمران خان صاحب طرف نه دغه بیان راغلی سبا مسلم لیګ نون یا پیپلز پارټي بل بیان ورکړي نو همدغه سلسله به روان. عرفان صاحب دوی وایي چې موږ به نه په خپله رکاوټ جوړېږو نه به څوک رکاوټ ته پرېږدو خو که دلته د هغه هلیکاپټر هغه کیس په عمران خان صاحب باندې راغله نو د هغې په جواب کې یو وزیر وایي چې دا خو د شرم خبره ده چې په یو پرایم منسټر باندې داسې وړوکی کیس جوړېږي هغې ته بیا دوی وړوکی وایي. ګوره هماغه دی کلک شانتې شوی دی خو د اختیاراتو ناجایز استعمال په هغه کې چې کوم لفظ لیکلی شوی و عمران خان صاحب ته چې کوم شوکاز نوټس تللی و د نیب خیبر پښتونخوا طرف نه په هغې کې دا لیکلی شوي و چې تا د اختیاراتو ناجایز استعمال کړی کرپشن لږ دی یا ډېر دی خو تا کړي دي. اوس هغه خپل چې کوم غلط کار دی هغې ته خو ټیک وي یا هغه راځي پیش کېږي خو نه کېږي نه پیش کېږي
نو خپل موقف ته صحیح ویل او د بل هغه موقف ته غلط ویل د سیاستدانانو اوسنۍ نه ډېر پخوانی صحیح عمل دی او را روان دی او دا په راتلونکي وختونو کې هم وي. صحیح. عرفان صاحب موږ سره نور خبرونه هم دي خو ګرانو کتونکو موږ سره د دمې وخت شوی دی یو وړه شان دمه کوو واپس راځو موږ سره اوسئ. د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. عرفان صاحب موږ سره بل مهم خبر چې کوم دی نو د 3 ضلعو چې کوم ډیډک چیرمنان دي د هغې دپاره د ګاډو منظوري ورکړې شوې ده او دغه خلک خو بغیر ګاډو نه ګرځي او بنیادي خبره دا ده چې تا ته پته چې ډیډک چیرمن څه دی د دې به لږ وضاحت وکړو. جی جی جی. ډیډک بیسیکلی دا ډسټرکټ ډیولپمنٹ ایډوایزري کمیټي یعنی هغه کمیټي چې هغه ضلعي مشاوراتي کمیټي ورته وایي چې څومره ترقیاتي کارونه په ډسټرکټ کې کېږي نو هغې ترقیاتي کارونو منظوري به دغه ډسټرکټ ډیولپمنٹ ایډوایزري کمیټي نه اخیستې کېږي. جی جی جی. دغه ډیډک کمیټي چې دا د هغې مشر چې نو هغه یو MPA او بیا همیشه داسې راغلي چې حکومتي کوم ارکان نو هغه د دې مشران. اوس چې دغه کم دوی ذکر کوي چې د هغې دپاره به موږ نور ګاډي اخلو او څه 3 چیرمنانو دپاره د ګاډو منظوري هغه شوې ده. جی جی جی. هغې کې یو ملکنډ دی یو ټانک دی یو کوهستان دی کولی پالس چې کوم هغې ته وایي او دغه ګاډو مالیت یې نو هغه 1 کروڑ 80 لکه روپۍ دی. یعنې د یو ګاډي قیمت که موږ ووایو دا 80 لکه روپۍ. 80 لکه. بار بار موږ هغه خبرې کوو مې خلک وایي چې په تحریک انصاف باندې تنقید هم زیات کوي. هغه حکومت چې اوله کې راغلی او هغې د اسټریټي میجرز یعنې کفایت شعري پالیسي یو اعلان کړو او وزیر اعلی صاحب دا پابندي ولګوله چې کوم کابینټ میټینګ دی یا څومره هم د منسټرانو میټینګ دی نو هغې کې به تاسو یو ساده ګیلاس اوبه خلکو له ورکوئ یو کپ چای به ورکوئ یو کسه بسکټ یا به ورکوئ دا نور لوازمات یې تاسو ختم کړئ ځکه چې دا په دې سره په خزانه باندې بوج پرېوځي تاسو غیر ضروري اخراجات کوئ. نو اوس بنیادي خبره دا ده چې یو منسټر په خپل دفتر کې آیا په یو کال کې هغه د میلمنو د چایو د هغې کوي نو زما په خیال کې د هغې به 2 لکه 3 لکه 15 لکه روپۍ خرچه نه راځي پوره کال کې. او بل طرف ته په یو دستخط باندې تاسو د یو د 15 لکو روپو د ګاډو منظوري ورکوئ. آیا د خلکو بیا چې موږ وایو د عوامو د ټیکسو دا پیسه ده. جی جی جی. اوس دا ډیډک چیرمن چې تاسو ته مې وایي چې دا څوک دي دا MPA. آیا دا دومره غریبي چې د سره ګاډی نه عجیب کله په خپل الیکشن باندې 10 کروڑ 20 کروڑ 15 او 150 او 40 کروڑ روپۍ لګي او هغه الیکشن ګټي راځي دغه پارلیمان حصہ جوړي کوي غریب نه. اوس بیا د عوامو د ټیکسو پیسه هغه ته هغه خلکو له ورکوي چې هغې ته د دې څیزونو ضرورت هم نه. آیا اوس دا نوې ګاډی اخیستل زه اوس تاسو له ملکنډ خبره وکړم. ملکنډ چې کوم ډیډک چیرمن دی جی جی پیر مصور صاحب هغه چې کله په خپل ذاتي کم ګاډي کې ګرځي نو غالبا خیال لکه زه غلطی کوم نو د هغې به 3 کروڑ روپۍ قیمت وي او دا به یو ګاډی نه دا به نور هم وي. جی جی دا ذاتي دي. اوس دا اوس ته خبره کوم اوس دغه ضلعې نه 2 MPS چې نو هغه منتخب شوي دي یو د تحصیل لاندې درګۍ نه یو د PK 18 او بل د PK 19 نه. جی جی جی. د بره حلقې نه PK 18 نه د بډخیل نه چې کوم منتخب شوی دی شکیل صاحب هغه صوبایي وزیر دی د ریوینیو. لاندې تحصیل نه دی منتخب شوي دي نو هغه د ډیډک چیرمن شو. اوس 2 کسان دي خو د هغې سره ظاهره خبره د نور چې کوم اډمنسټریشن د سیول انتظامیه د هغه د ډیډک کمیټۍ هغه ممبرز دي. جی جی. اوس د یو کس دپاره تاسو دومره پیسو د ګاډو منظوري ورکوئ او زما نه دی خیال چې هغه ته دغه ګاډو ضرورت هم وي. آیا دا ګاډی به هغه بیا ذاتي مقصد دپاره استعمالوي د کور نورو ضرورتو دپاره به استعمالوي بیا دغه یو ګاډی خو تاسو په 1 go کې د دومره پیسې خرچ کړئ 15 لکه د هغې د میاشتې د مینټیننس څومره خرچه راځي هغه هم په سرکار باندې. جی جی. بنیادي خبره هغه ده چې دا ټول چل د عوامو ته جوړ شوی باقي د خلک په ټول په خپلو کې میلاو دي کفایت شعري پالیسي ده انصاف دی میرټ دی دا ټول زبانی خبرې دي جمع خرچ دی. عرفان صاحب که د دې ضرورت و خامخا
او دا 1 کروڑ او 15 لک روپۍ تاسو ذکر وکړو نو که د دې 1 کروڑ 80 لک روپۍ د دریو غاړو قیمت دی که دا هغه ضرورت هم خامخا نو زما په خیال سره دغه په 40 لک روپۍ پورې دغه چې هغه ښه دا کېدی نو دومره پورې کېدی شو چې هغه دغه خو بهرحال تاسو خبر وکړئ چې زموږ هغه سیسټم داسې جوړ شوی دی چې پای کې ټول هم دغه او صرف عوامو ته چللی. عرفان صاحب بل خبر طرف ته ځو نیپرا چې کوم دی د هغې د بجلۍ په قیمتونو کې چې کوم دی نو اضافه کړله. یو بل د خوشحالۍ خبر دی دې نه مخکې موږ وایو چې د تیلو قیمتونو کې اضافه شوې ده نو هغه پکې پاتې اوس پکې لا بجلۍ دا راغې او داسې اوس نه دی دا څونه مخکې نه راغلی دی. نن چې کله پرون چې کله شاید قنباسي صاحب راغلی او پېښور کې هغه خطاب کوو نو هغه فیکټس اینډ فیګرز سره خبره وکړه او هغه دا وویل چې کله دا حکومت په اقتدار کې راغلی دی په دې 9 میاشتو کې په ګرانۍ کې دا موږ چې وایو مختلف ګرانۍ د سبزي او د دې نه علاوه د بجلۍ او د ګیس او د پټرولیم دا ټول چې اګریګیټ راوباسي مجموعه راوباسي نو هغه چې 3.5% اضافه شوې ده په ګرانۍ کې. جی 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 نو دا خو لږه اضافه شوې ده تاسو ته ما بیا وایي چې را کېدی شي ګرمي شروع شوې ده نو دا اضافه به نور هم ده موږ د هغې ته هم ځان تیار ساتل پکار دی او دا خلک هم خبرول پکار دي چې د مخکې نه دغه شانته اقداماتو ته ځان تیار ساتي. صحیح. عرفان صاحب موږ سره بل مهم خبر چې کوم دی نو هغه 10 محکمې دي چې هغه د شهریانو شکایتونو د ازالې لپاره چې کوم هغې خپل معلومات ورکړي نو هغې غلط بیاني کړې ده. کاغذونو هدا پورې تاسو بیا وایم چې هغه د دوی ټکی کله چې دلته تاسو یاد شي چیف سیکرټری اعظم خان صاحب نن سبا چې د پرایم منسٹر پرنسپل سیکرټری دی. جی 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 هغه چې کوم آیډیا راوړی و د پرفارمنس منیجمنت ریفارمز یونټ پی ایم آر یو یو ریپورت مخې ته راغلی او د هغې بنیادي کنسپټ دا و چې دا کومې محکمې چې دي د سرکار محکمې دا سرکاري افسران چې دي دا سیکرټریان دا ټول د عوامو ملازم دي د دوی د ټیکسو نه چې کومې پیسې راځي نو هغه دغې نه دوی ته تنخواګانې دا مراعات دا هر څه ملاویږي. جی جی نو په کار دا چې د دې خلکو کارکردګي موږ وکړو او د دې خلکو موږ د عوامو سره داسې تعلق جوړ کړو چې د خلکو ته مشکلات نه نو هغه د پی ایم آر یو چې کوم کنسپټ مخې ته راغی او روزانه بنیاد باندې به کومه کارکردګي جایزه اخیستلی کېدله یو ډېر ښه هغه چې کله نه به چا کمپلینټ وکړو کومې محکمې خلاف هغوی به کاروایي نه کوله نو په ورځ کې دننه به د هغې فیډبیک راتلو او د هغې به ډېر ټیک ټاک تپوس کېدو. تاسو ته که یاد شي نو د عوامو او دغه ډیپټي کمشنرز یا د بیوروکراسي چې کوم ګیپ دی هغې کمولو لپاره دغه اقدامات هم وو چېرې د خلکو ته احساس وشي چې د عام ولس څه مسلې دي څه ستونزې دي او د هغې لپاره ګامونه پورته شي او کوم ځای کې چې هډل راځي نو پکار چې هغه حکومت ته دا خبرې راورسي. کولې که چهریانې شروع شوې ولس به راتلل په هغې کې به ډیپټي کمشنر صاحب ناستو خلک به ناستو خپل مسایل هغه ټول چیزونه به بیان کړل هغه ټول چیزونه په ریکارډ رال کله نه چې د اعظم خان صاحب تبادله شوې ده نو دلته هم خیریت دی هغه پی ایم آر یو ریپورټ مخې ته راغلی دی ته هغه پرفارمنس ښه نه دی شکایت به شوي چیف سیکرټري صاحب به په هغې نوټس اخیستی یا به هغوی غلط بیاني کړي خو صرف دغه چې کوم ده سرکار کې هغه وټکه استعمالي کې نوټا ناټي چې کله په فایلونو باندې لیکل کې او چا ځل نه کنه کار نه کول غواړي نو یو ته فایل ولېږي بل ته فایل ولېږي هغه فایل چې نو اکثر ایسته ورکم شي. جی جی نو دا هم هغه چکر شروع دی چې هغې د شکایت شوی دی هغې باندې عمل درآمد نه دی شوی بس د هغه ځای نه یو نوټس راغلی دی دوی به دې ځای نه جواب ورکړي محکمې او بس بیا به خبره ختمه شي. نو بیا هغه خبره چې موږ حضور حضور هغه عوامو طرف ته راځي چې ټول دغه دی. عرفان صاحب قبایلي علاقو کې چې کوم انتخابات دي تاسو پرون تاسو یو خبر و چې هغه شیډول مطابق حکومت فیصله کړله چې کېږي به یو 2 جماعتونه دي جمعیت علماء اسلام او عوامي نیشنل پارټي هغوی د خپلو امیدوارانو اعلان کړی پرون خپل کوي بالکل او یو خو دغه تاثر ورکړی کېدو د خیبر پښتونخوا خلکو قبایلي ضلعو خلکو ته او سیاسي جماعتونو ته قومي اسمبلی کې کوم بیل پیش شو د هغې نه بعد دغه امکان دی چې په 2 جولای دغه انتخابات ونشي کوم چې شیډول اناونس شوی دی. خو یو څو ورځې مخکې د سینیټ چیرمین صادق سنجراني صاحب په یو میټینګ کې وی ناست او هغه دا خبره چاته وکړه د 2-3 کسانو په مخ کې چې دا بیل به دوی د سینیټ نه څنګه پاس کوي. یقینا چې هغه ته ویلی شوي و چې دا بیل نه دي پاس کول پکار یا هغه په خپله په دې څیز باندې دومره سټینډ اخیستو چې دا بیل نه دي پاس کول پکار نو ځکه په یو نجي محفل کې هغه د دې خبرې دعوه هم کړې وه چې دا کار نه کېږي. هغې نه بعد
ټولو نه اولنۍ چې کوم خلک مخکې ته راغلي نو هغه پیپلز پارټي وه چې هغوی اولنۍ اجلاس رابللی و یعنې چاته چې دا پوره پته ده چې دغه انتخابات چې دا نه مؤخر کېږي دا په خپل ټایم باندې کېږي نو یو تاثر دا راځي چې پیپلز پارټي ته هم د مخکې نه پته وه صادق سنجراني صاحب څنګه راغلی سینټ چیرمین شوی دی هغه هم خلکو ته پته ده پیپلز پارټي په هغې کې څه رول و څه کردار و زرداري صاحب هغه هم خلکو ته پته ده نو اوس دغه الیکشن کېږي هغې دپاره دوه جماعتونه چې دي هغه ډېر زیات ایکټیو دي جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن صاحب ګروپ او عوامي نیشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن صاحب ګروپ د امیدوارانو اعلان کړی باقاعده چې کوم د قبایلي ضلعې 14 جنرال نشستونه دي په هغې باندې هغوی د 15 کسانو اعلان کړی یو حلقه باندې جی یو خپل امیدوار نه دی ودرولی ته هم تپوس کوي چې دا نه اتحاد به نه کوي هغه حلقه داسې ده چې هلته د جی وای ووټ بینک نشته هغه حلقه ده پی کې 110 کورم ایجنسي کوم ځای کې چې شیعه کمیونټي تعداد ډېر زیات نو هلته نه جی وای چې خپل امیدوار نه دی ودرولی یقینا هغوی ته به پته هم وه چې هلته د دوی ووټ بینک شته نه عرفان صاحب دوی اعلان کړی دی نور جماعتونه چې کوم دي هغې هم خپل امیدواران چې کوم دي میټینګ راوښتی شوي دي او هغه به یوه ورځ وکې اعلان موږ سره چونکې وخت لږ کمی دی نو موږ به ځو زموږ چې کومه بله سلسله ده کارټون نو کارټون باندې به تاسو لږ خبره وکړئ نن چې کوم موږ سره کارټون دی نو هغه هم دغه ټیکس او سلیمان خان چې کوم دی د هغې ټول دغه هم په دې وي چې کوم معیشت دی زمونږ هغه نن چې کوم دغه دی نو هغه ټیکس به هم برای مهنګای کنټرول نو هغې باندې دی نن یو جاز جوړ کړی دی جاز یې جوړ کړی دی او هغه جاز ته کېنولی څوک دی دغه هم تاسو لږ په غور دغه تصویر ته وګورئ چې جاز څوک چلی کم شخصیت چې دی نو او کم په وفاقي کابینه کې کم شخصیت دی نو هغه جاز چلی او هغه جاز په صورت کې چې دی نو په موږ باندې ټیکس او بیا د مهنګایي کنټرول او په داسې صورت کې موږ باندې د هغې بم راغورځولی کېږي چې خلکو دغه تاثر نه اخلي چې یاره ګنې واقعي مهنګایي شته نو جاز په صورت کې چې دغه کوم بم را روان دی یا دغه کارټون نه تاسو دغه نتیجه اخذ کولی شئ چې څومره په رفتار سره په تیزۍ سره هغه سلسله را روانه ده او د هغې نه به بیا ولس څومره متاثره کېږي صحیح ولس به متاثره کېږي ګرانو کتونکو زموږ سره چې کومه اخري سلسله ده انتقال پر ملال زو هغې طرف ته د جماعت اسلامي رهنما او د اقرا سکول کاټلنګ روډ مردان پرنسپل ندیم شاه خر په حق رسیدلې دی هغه په مورنۍ ادیره کلیم آباد کس کورونه کې خاورو ته سپارلې شوی مرحوم د زیشان شیراز او شهزاد پلارو رسمي قلبات د زیارت په ورځ مسلم کس کورونو کې ادا کولی شي د سوات عبدالعزیز رنگی بیوا په حق رسیدلې ده مرحومه په ابایی قبرستان کانجو ټاونشپ کې خاورو ته سپارلې شوی هغه د ضیاء الله او روشن علي مور وه فاتح خانی الفلاح مسجد سیکټر ا کانجو ټاونشپ کې روانه ده د شب قدر ګورنمنت های سکول رحمت الله خان اس اس ټي محمد سید خان والده په حق رسیدلې ده مرحومه په مورنۍ ادیره بالالخیل شب قدر کې خاورو ته سپارلې شوی مرحومه د ریټایرډ ډي اس پي بخت جمال هم والده وه د سعودي عرب ښار ریاض کې مقیم د الاډن ډیری بټخیلی نوجوان محمد عمران ولد واحد په ټریفیک حادثه کې په حق رسیدلې د هغه مړ الاډن ډیری ته رسولې شوی کوم نه پس چې هغه خاورو ته سپارلې شوی ګرانو کتونکو همدا و زمونږ د نن ورځې پروګرام چې عرفان صاحب موږ سره په مختلفو خبرونو باندې خپله تجزیه شریکه کړه عرفان صاحب ډېره مننه کوم تاسو همدې سره زمونږ د نن ورځې پروګرام سر ته رسي اجازت غواړو الله پامان